د بنگالي چې دنو په لایټ هاوس کې درې میاشتې ډیپټي وکړه او د ته 90 کروڑ روپۍ میلاو شولې جی او د چې دنو مکمل معلومات راوړل کنه چې په لایټ هاوس کې خلک ولې ډیپټي نه کوي او په لایټ هاوس کې کومه خطرات دي جی مکمل بیان کړی دي جی که تاسو هم لایټ هاوس لپاره تل غواړئ تاسو ته ورځي 1 کروڑ روپۍ میلاويږي ښه د ته چې دنو درې میاشتې 90 کروڑ روپۍ میلاو شولې جی او مکمل حقیقت ول خو درې چې په لایټ هاوس کې خلک ولې ډیپټي نه کوي او ما دې کس نه چې دنو صحافي ته پوسو کو کړ چې په دې درې میاشتې تیر کړل د بنگالي نو بیا صحافي ته پوسو کو چې ته بیا ډیپټي نه کوي بیا انکار وکړي مکمل معلومات را د شریکوم مرګور څنګه چې تاسو ته پته په یو سورج باندې د لایټ هاوس دا ویډیو ډیره زیاته وایرل شو دا چې په لایټ هاوس کې څوک ډیپټي کوي نو د وی ورځې بوته 1 کروڑ روپۍ میلاويږي او دوی ته دا پته نه وي چې هغه مکمل 99% پای کې ریسک دی په کې د مرګ خطر د مرګور لاول ته سټوري بیانو مګنه مرګور د کس چې د بنگلاديش سره تعلق ساتي د په لایټ هاوس په ډیپټي کې دا سلیکټ شو نو کله چې دا آیسلند راغی د آیسلند حکومت ته دینه مکمل دسخط واغستو کته د دنیا نه لاړ نو ستاسي موار مونږ نه دغه نه پس دا ولکېد کنه او د په لایټ هاوس کې چې د هلیکاپټر کې وی وړ او د سره چې څومره سامان دی نو هغه وی وړ دغه نه پس چې 3 میاشتو سامان وسره وی وړ دا و چې کله په لایټ هاوس ته ویوړم او په لایټ هاوس هلیکاپټر زمانه واپس راغی بالکل تاسو سره بسوک نه ویل چې ویازو ما دغه نه پس چې دا نو ول دغه ته پیریان دي تاسو د شپې خوب ته نه پریدي ایو بل دا چې د سمندر چپی راځي نو تاسو هم خوب ته نه پریدي بلګور دا وای کنه چې وځه ما بال ته تلاوت کولو او ما بچیدنه منځونه کول په غزه بچو ما نو پیریز الله پاک د مرګ نه بچ کړم ما په تلاوت او په منځونه باندې یو دي سيزونه زما کمرې ته راغلي چې دغه د وجه نه چې د ماته د مرګ خطر و او الله پاک ز بچ کړم ملګرو ما په دې طریقه باندې درې میاشتې استلې دي دغه نه پس چې د ملګرو و دغه ته پیریان دي کنه د شپې به د تنګول کوي جنات ته ملګرو چې دغه د وجه نه سوق خوب نشي کولای دغه د وجه نه چې د نو سوق شپې خوب نشي کولای نه به د ورځې خوب کولای شي او نه به د شپې خوب کولای شي او دغه د نور قسم ډیپټي نه کنه وای و دغه ته سیب چې د یو بلب دی هغه به ته مړکول د نه پرې ځکه چې دغه د کوم کشته راځي کم جزون راځي نو هغه ته دغه لار خو دا لایټ هاوس دی ملګرو دا په ټکنالوژي باندې نه چلیږي هغه په ډیر ځات آیسلند حکومت په کوشش کړه خدا په ټکنالوژي باندې نه چلیږي ملګرو دا و چې کله زما 3 میاشتې پوره شو کنه زه چې کله واپس چې دنو آیسلند حکومت ولګي د هلیکاپټر راولېګو هلیکاپټر چې کله راولېګو زه په هلیکاپټر کې چې دنو واپس راوړم دغه نه پس چې دنو صحافي دینه تاسو کوي کنه دا به کامیاب شو دغه نه پس چې دنو دلته تقریبا 95 کروڑ روپۍ دی ورکړل 95 کروڑ روپۍ دی ورکړل کنه او دې ته ویل کته کې بیا ډیپټي کې چې مونږ دې بیا ویسو دغه نه پس چې دنو دې انکار وکړو چې زه به دې کې ډیپټي نور نه کوم زما د روپۍ پوره دي ملګرو اصل حقیقت دار کنه چې څنګه تاسو ته پته کنه دا لایټ هاوس چې دنو دا ویډیو ګن ډیر ځات چلیږي او په لایټ هاوس کې چې دنو ریسک دی 99% ریسک بګی دی 99% چې دنو ته دنیا راتللی شي حالت سوق چې دنو حالت سوق ژوند نشي تیرولای حالت دي چې حالت یو پلس سمندر راخي چې کمرې ته دغه نه پس چې دنو حالت چې دنو جنات ته خوب ته نه پریدي چې نو اصل حقیقت چې دنو دا یو جی په هاوس لایټ چې کدا سو ته هم اپلای کوئ انستګرام دیو افیشل پیج دغه نه تاسو اپلای کولای شئ بلکې ریسک چې 99% زمونږ چې پاکستان وته 50000 کسان وته اپلای کړل چې 50000 کسان بچی دي هغه و چې مونږ زو هاوس لایټ ته چې مونږ د ورځې 1 کروڑ روپۍ میلاويږي اې دې ویډیو مبارک سوي خوندې